د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت سرپرست وزیر شیخ محمد خالد الحنفي هرات ولایت د خپل سفر پر مهال په یو غونډه کې چې د یاد ولایت والی شیخ الحدیث مولانا نور احمد اسلام جار د علماء شورا رئیس شیخ محمد بشر حلیمی د یاد ولایت د امر بالمعروف رئیس شیخ عزیز الرحمن مهاجر په شمول د دې ولایت دیني عالمانو د اماراتي ادارو مسؤلینو او ځایي اوسیدونکو شتون درلود. د خپل سفر موخه د مسؤلینو سره لیدنه، هغوی ته د مشرتابه مقام د لارښوونو رسول او همدارس د ځایي اوسیدونکو د ستونزو څیړل یاد کړل. شیخ محمد خالد الحنفي وویل اسلامي نظام د خدای جل جلاله فضل او د غیرتمند ولس په همکاریو سره منځته راغی او د الهي شریعت ټینګښت لپاره زیاتې قربانۍ ورکړې دي چې د ټولنې ټول قشرونه د الهي احکامو پر پلي کول او د اسلامي نظام څخه پر ساتنې مکلف دي چې په وینا یې اسلامي امارت به هیڅکله په اسلامي نظام، هیواد او ملت معامله ونه کړي. دغه راز ښاغلي حنفي مسؤلینو ته په خطاب کې وویل مسؤلین باید لومړی هدایات، فرامین او احکام پر ځان له تطبیق وروسته پر ملت تطبیق کړي او زیاته یې کړه موږ د خلکو د ستونزو اوریدلو لپاره په ولایتونو کې د سمې شکایت او امریتونه ایجاد کړي دي ترڅو د ملت ستونزې واوري او رسیدنه ورته وکړي. په ورته وخت کې د یاد ولایت د امر بالمعروف رئیس شیخ عزیز الرحمن مهاجر د مقام پلاوي ته د ښه راغلاست ترڅنګ په یاد ولایت کې د امر بالمعروف پر کړنو او لاسته راوړنو خبرې وکړي او ناسته د دعایې په ویلو پای ته ورسېده. دا د سپین بیرغ لیکنې څومره په زړه پورې دي، دا د سپین بیرغ لیکنې څومره په زړه پورې دي. موږ د آرام ساه اخلو چې وینو یې رپاند